افغانستان د ښېرازۍ پر لور. په دې ویډیو کې به تاسو ته په افغانستان کې وروستي تر ټولو ستر پرمختګونه وښایو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په شمال کې د برېښنا د نوي ساب سټیشن د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د کمال خان بند په نیمروز کې جوړ شو. د قینې بندر د 13 کیلومترو د ریل پټلۍ د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا سړک نوی د سپین بولدک او کندهار ترمنځ جوړ شو. د کجکي بند د دوهم لار د جوړېدو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د لوګر ولایت د روزنتون چارې 90% بشپړې شوې. په کندهار کې د کرنیز کمپلکس د جوړېدو چارې پیل شوې. په فراه ولایت کې د اوبو د باند د جوړېدو چارې تازه پیل شوې. سږکال په هرات ولایت کې 11,000 ټنه پسته راغونډه شوې چې د تیر کال په پرتله پکې 10% ډېروالی راغلی. په ننګرهار کې د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت د صابون جوړولو او کالیو مینځلو 6 فابریکې فعاله شوې. او د کندوز د غوړیو سپین زر فابریکه د 25 کالونو وروسته د 120,000 ډالرو پانګونې په ملاتړ بیرته فعالیت پیل کړ. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.